قدرمنو لیدونکو نیاز محمد سروری کاموال صاحب تاسو پیژنئ چې د وروستیو کې د افغانستان او بیا په ټوله کې د ختیځ د ځوانانو د مشرۍ په سر باندې د ده او د کاریاب صاحب ترمنځ هغه انلاین بحثونه او جریان درلوده او په ده باندې اختلافات و چې د دعوا کوله چې زه د ختیځ یا د ننګرهار د ځوانانو نماینده یم او هغه د ټول افغانستان دعوا کوي. نن موږ سره دی په خپله ناست دی کاموال صاحب نه به واورو چې کاریاب صاحب ته رښتیا هم دوی دا په خپله خوښه ده سپارلې ده په خپله دی دلته دی کوم ځای پورې هغه صلاحیت لري د ده په نظر باندې چې هغه د ځوانانو نمایندګي وکړي. ستړی مه شئ سروری صاحب. مننه د لوی څښتن سپیڅلي په نامه تاسو ته ستاسو اورېدونکو ته پادري صاحب ډېره مننه تاسو راغلی او مننه ډېره مننه خیر اوسي. وروستیو کې ستاسو د کاریاب صاحب ترمنځ بحثونه دي هغه د غونډ افغانستان ځان دغه کې کله کله ننګرهار له راشي سر راښکاره کړي وایي سر ښار کې وګرځي د سودا مودا مو واخلي ښار کې وګرځي ځوانان یې تشویق کړي. ته هغه فعالیتونه منې دغه که نه؟ نه ډېره مننه. زه تاسو ژورنالستانو غوندې ځوانانو ویاړم دغسې یم دا تاسو موږ ته وخت راکړی. زه کاریاب صاحب فعالیتونه زه هیله کوم فعالیتونه یې دلته بندوم هېڅ چاته اجازه نه ورکوم. کاریاب څوک دی؟ کاریاب هغه څوک دی هغه د افغانستان مطرح نه دی هغه ځان ته ځان مطرح په ځان خلک ځان باندې رسوي ځکه موږ داسې اجازه نه ورکوو. زه هیله کوم سهي سبا ننګرهار کې زه فعالیت شروع کړم او تر نورو ولایتو پورې خپل نمایندګان او دغه وټاکم د هر ولایت دپاره هر ولسوالۍ دپاره هم د ښځینه کارکوونکي هم نارینه کارکوونکي. هغه خو فعل هلته ټاکنې کړي دي ټاکنې په کومو اصولو کړي دي؟ هغه سفرونه ځینې ولایتونو ته نه دي کړي او ګمارنې پکې کوي. هغه زه هیله کوم هغه ولس ټاکلی نه دی هغه یو خلکو پسې ملنډې وایي. زه یو ځوان شخص یم نیاز محمد سروری کاموال. زه کاریاب ته زه دا چیلنج ورکوم راځه ته ما سره انتخابات فیسبوکي جګړه مه کوه زه تا سره انتخابات کوم دی ګزو میدان انتخابات کوو. اسلامي امارات د څه غواړي دې برخه کې ځکه هغه اختلافاتو له لاره واري هره ورځ راځي ننګرهار کې فعالیتونه کوي خبرې اترې. اسلامي حاکم شوي نظام نه غوښتل دغسې دغو ته اجازه مه ورکړي هغه زموږ د افغانستان ولس بدناموي. هغه ولس یو کوم نوم باندې ژورنالستان او مدني فعالان بدناموي د خلکو ته اجازه هېڅکله مه ورکوي. هغه هېواد خو څه کې داخل کې چې ګمارنې کړي بهر ملکونو کې هغه ټاکنې کړي دا ټاکنې څنګه هلته زه نه منم هلته ولس نه مني زه نه منم دا څوک زه کاریاب سره زه نه منم ځکه کاریاب هغه څوک دی هغه لنډغوي کوي. زه کاریاب ته هېڅکله وخت نه ورکوم او زه خبریالانو باندې غږ کوم هغه ځوانانو باندې غږ کوم ما سپورټ کوي. سهي سبا زه به د ننګرهار څلورو دروازو کې به زه ګرځم ما هټیوالو دوکاندارانو په ټولو غږ کوم. زنده باد. هغه سره کله مخ شوی کاریاب صاحب سره؟ نه کاریاب صاحب زه نه خوښوم. کاریاب سره زه معول مذاکرات کوم ویلی شما سره دې کېږي. یعنې څومره ځوانان چې ناست موږ ټول کاریاب صاحب ته احترام لرو خو مسله دا ده چې دی د ختیځ دعوا کوي دغه د ننګرهار دعوا کوي که نه یعنې ننګرهار ورته په هېڅ صورت نه پرېږدي. نه نه هېڅکله داسې خلکو لنډغو خلکو ته نه پرېږدي. او کوم داسې دوام وکړي ستا عکس العمل به شي بالاخره ما بالاخره زه مارکېټې خپرې کړې داسې اجازه نه ورکوم دغسې خپل سوي ځوانان راپاسې دغسې کوي. تر اوسه تا احسار کړي د هغې دی چې د هغه پر وړاندې عکس العمل ښکاره نه کړي؟ نو ما زه چوپ په دې پاتې نه یم. زه خپل سرګونې ما امر کړی دی باید دغسې زه هېچا ته اجازه نه ورکوم دغسې فعالیتونه وکړي. پادري صاحب تاسو نه ډېره مننه راغلی زموږ موقع ته مازې بس موږ تا سره خوا کې ولاړ یو تشویقو دې په خیر او بس که انتخاباتو له زمینه مساعده شو مقصد بیا همدلته وسه او ډېره مننه ژوندی اوسئ.